او مسلمان مؤمن سړی او مؤمن ښځې دپاره دعاګانې غواړي د مسلمان سړي او د مسلمان ښځې دپاره به دعاګانې غواړي دعا د ځان دپاره کې خوله ستا ده لاسونه ستا دي خپله دې اغوستې ده او خپله دې خوړلې ده په خپل کور کې خو دعا به د مسلمان دپاره غواړي دا د مسلمان په تا باندې حق دی ته چې مسلمان یې حق د مسلمان به په دعا کې ادا کې یوازې ځان به نه یادې ډېر په موږ کې داسې بدبخته شته چې ځان هم تیر دی او مسلمان هم تیر دی او بعضې پکې لا داسې شته دی چې د ځان غم ورسره دی خو د مسلمان غم ورسره نشته کمالي په موږ کې هغه دی چې د ځان او د مسلمان غم ورسره دی په ټول جهان او ټول عالم کې د اسلامي امت غم د ده سره ورسره دی د هغې په غم غمجن دی او د هغې په خوشحالۍ خوشحاله دی د هغې په ذلت باندې ذلیله دی او د هغې په عزت باندې عزتمند دی د هغه د ژړا د وجې نه جاړي او د هغه د خندا د وجې نه خاندي مسلمانان یو بل سره الله سبحانه وتعالی تړلي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم راته فرمایلی دي المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه مؤمن د مؤمن دپاره داسې دی لکه یو بنیان او آبادی یو بل لره به قوي کوي یو مضبوطوي به د الله پیغمبر دا ګوتې یو بل کې داسې ورکړلې یو بل به داسې قوي کوي یو بل به داسې مضبوطوي نن موږ د یو بل خپې وهو د یو بل ملا ماتو یو په بل پسې لګېدلي چې ولې دا عزتمن شه ولې دا قدرمن شه دا اسلامیت نه دی هغه انسان چې هغې کې دا خوی موجود دی دا اسلامي ناقص دی او دیني ناقص دی دا په بل چا پسې روان دی دا په پوره اسلامیت باندې لا تر اوسه پورې پوهه شوی او قانع شوی نه دی الله سبحانه وتعالی په خپل کتاب کې د دې حق بیان کړی دی الله عز وجل فرمایي والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم الله هغه خلق چې راځي رسته د صحابهونه رسته د تابعینونه رسته د تبع تابعینونه رسته زما واستانه یقولون وای بدوی دا به دعای ربنا اغفر لنا ای زمونږ رب موږ ته مغفرت وکړه ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان او زمونږ هغه ورونو ته مغفرت وکړه چې زمونږ د ایمان مخکې راوړی دی زمونږ د پلرونو او د نیکونو د ډېرو نیکونو او د امت د ټولو مسلمانانو په موږ باندې دا حق دی چې موږ د هغې دپاره د مغفرت دعا وغواړو الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا او ته مه ګرځوه ای زموږ ربه زموږ په دې زړونو کې کینه د هغې کسانو سره چې ایمان یې راوړی دی ربنا انك رؤوف رحیم ای زموږ ربه ته ډېر زیات شفقت کوونکې مهرباني کوونکې او رحیم ذاتي دا د ایمان والا دعا ده الله عز وجل ذکر کړی ده چې رستني مؤمنان به د مخکینو دپاره دعاګانې غواړي چې ای زموږ ربه هغوی جنتونو له بوځه ای زموږ ربه ګناهونه ورته معاف که ای زموږ ربه د هغوی نه راضي او خوشحاله شه ای زموږ ربه د عرش د سوري د لاندې که کله چې مؤمنان د پخوانو مؤمنانو دپاره داسې دعاګانې غواړي د بل مؤمن دپاره داسې دعا غواړي رښتې هم دا مؤمن دی ایمان ورباندې ښه لګېږي